د شپږ ورځني اوربند لپاره د امریکا وروستي وړاندیز ته د حماس د مثبت غبرګون وروسته اسرائیل ویلي د مذاکراتو لپاره به قطر ته یو پلاوی ولیږي. په همدې حال کې د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر ویلي حماس د موافقې په متن کې د نه منلو وړ بدلونونو غوښتونکې ده. ورته مهال په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دغه راز د غزې د روغتیايي چارواکو د راپور له مخې 10 نور کسان د خوراکي توکو د مرستو ترلاسه کولو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی دی. یو فلسطینی ډاکټر او د هغه 3 اولادونه په قربانیانو کې شامل دي. د اسرائیلو پوسټ تر اوسه دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. په رفح کې د غزې د بشردوستانه بنسټ د مرسته رسونکې موسسې د مرستو د ویش سیمې ته نږدې 8 فلسطینیان وژل شوي دي. دغه موسسه وایي هیڅوک د اډو په شاوخوا کې په نښه شوي نه دي او د سیمې امنیت د خصوصي ساتونکو له لوري ټینګیږي. اسرائیل وایي یوازې د مستقیم ګواښ پر مهال ډزې کوي. له جګړې ګرمیو او لوږې ستړي خلک لا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره سترګې په لاره دي. په دیر البلح کې له سلګونو بېځایه شویو څخه یو کس وایي د لوږې او بندرونو تړل نور بس دي او خلک غواړي څو د جګړې د غږ په نشتون کې ویده شي. په همدې حال کې په خان یونس کې د یو برید له کبله 2 امریکایي مرستندویان ټپیان شوي دي او د غزې د بشردوستانه بنسټ دغه برید حماس پورې تړلی بولي، خو کره اسناد او شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د اسرائیلو پوځ دغه مرستندویان د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 9 د جګړې له پیل راهیسې له 15,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیايي وزارت چارواکي وایي نیمایي وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه هم دغه شمیرې معتبرې بولي.